خوشحاله یو چې نن په داسې یو مراسمو کې ګډون کوو چې یو الهام ورکوي. هغه کم د انکیسي په نامه باندې چې دلته به زموږ او ستاسې د دین عقیدې او وطن دشمنانو اشغالګرانو زموږ او ستاسې د کورونو د بمبارولو څخه استفاده کول، د دې تعمیراتو څخه، د دې ځای څخه، د دې کمپ څخه زموږ او ستاسې ورونه او خویندې به یې شهیدانولې. مکتب، مدرسه، مسجد، شفاخانه دا به یې بمبارول، بازارونه به یې بمبارول، چاپې به یې اچولې او د ډرون په توسط باندې به یې زموږ ستاسې څار کاوه. نن هغه مرکز په داسې یو مرکز باندې بدلیږي چې د دې ځای څخه به موږ او تاسې وژل کېدلو. نن به انشاءالله دلته زموږ او ستاسې ژوند ژغورل کېږي. موږ او تاسې زخمیانېدلو، دلته به نن زموږ او ستاسې د زخمونو تداوي کېږي، علاج به کېږي. زموږ او ستاسې ژوند به د مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ کېده. نن به انشاءالله دلته زموږ او ستاسې ژوند چې د مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ وي، صحي ستونزې ولرو، دا ستونزې به مو دلته رفع کېږي. دا یو الهام ورکوي. موږ او تاسې هوډ کړی وو، عزم مو کړی وو، او دا عزم او دا هوډ مو دی چې نه به پرېږدو چې زموږ او ستاسې یو افغان مجبور سي تر څو د خپل علاج او تداوی دپاره مختلف مزلونه وکړي، تر مختلفو سرحداتو تیر سي، د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ سي، پردیو وطنونو ته ولاړ سي، په لوړو لوړو مصارفو باندې خپل علاج کوي. نو انشاءالله چې موږ او تاسې په دې لاره کې مزل تر یو حده کړی دی، خو ډېر مزل هم راته پاته دی، او د دې هوډ او د دې عزم څخه به نه پر شا کېږو تر څو خپل هدف ته رسېدلي نه یو. لکه څنګه چې دلته محترمو ډاکټر صاحبانو مخکې دا وضعیت تشریح کوي، په مختلفو برخو کې کمیت او کیفیت د دې شفاخانې په دې 2-3 کلونو کې کمې اندازې ته رسېدلی دي. دا د خوشحالۍ ځای دی، د ویاړ ځای دی. د دې قومندانۍ د مسؤلینو څخه ډاکټر صاحب احرار، ډاکټر صاحبانو ستاسو څخه ډېر منندوی یو موږ چې تاسو زموږ هغه دعوه چې کوو یې د هغې دعوې په تطبیق کې او د هغې دعوې په ثابتولو کې ګامزن یاست. د خپل ولس او د خپلو خلکو په خدمت کې یاست. دلته په دې شفاخانه کې په مختلفو برخو کې ډېر پرمختګونه راغلي دي. د زړه په برخه کې هغه عملیاتونه چې پخوا بیخي په هېواد کې نسبه کېدلی، نن الحمدلله په دې شفاخانه کې کېږي. د مغزو عملیاتونه کېږي دلته. د ماشومانو د سوی شکل، لکه اوس چې دغه ماشومه تاسو ولیدل، زه خو چې حقیقت چې ډېر تاثیر یې راباندې وکړي، ځکه د دې ماشومې ټول ژوند خراب، دې ماشومې آینده درلوده او آینده لري. د دې د آیندې په سمولو کې، د دې د ژوند په سمولو کې نن زموږ ډاکټر صاحبانو، خصوصا ډاکټر احمدزي صاحب، الله جل جلاله دې ته اجر ورکړي، سره د ټولو ډاکټرانو
دا ډېر د افتخار ځای دی، دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. موږ په خپلو دې ډاکټرانو باندې افتخار کوو، موږ په تاسو باندې ویاړو، تاسو زموږ قدرونه یاست. خپل قدرونه پیژنو، موږ د خپلو قدرونو عزت کوو، احترام یې کوو، هم یې ملاتړ کوو، هم مرسته ورسره کوو، او هم یې د ټولو ستونزو په هوارولو کې د هیڅ راز کوشش څخه دریغ نه کوو. د سترګو په بخش کې چې نن موږ ولیدې چې په دې انکیسي کې به دا عملیاتونه ترسره کیږي، هغه عملیاتونه چې په افغانستان کې نه کېدل، نن الحمدلله دا د زمینه مساعده شوې ده ودې ته. د تریخي عملیات او نور داسې د مصنوعي اعضاو مرکز جوړ شوی دی. یعنی په مختلفو برخو کې الحمدلله موږ ډېر پرمختګ کړی دی. ډېره مننه کوو یو ځل بیا د دې ډاکټرانو څخه، مسؤلینو څخه چې دوی پوره زیار ایستلی دی. ډېر خوشحاله سو ستاسو په دې پرمختګونو باندې چې موږ یې وینو. الله جل جلاله دې تاسو ته نور هم توفیق درکړي. ګورئ، هر خدمت چې سړی کوي، موږ او تاسو خو مسلمانان یو، هر خدمت چې د یو مسلمان، د یو انسان، د یو بشر، حتی د یو حیوان د یو تکلیف ورڅخه لرې کېږي، د هغه څخه درد ورڅخه لرې کېږي، یو مشکل یې حل کېږي، دا په نزد د خدای جل جلاله ډېر یو لوی اجر لري. نو زما توصیه دا ده ټولو ډاکټر صاحبانو ته، ټولو هغو کسانو ته چې د دې ولس په خدمت کې دي، په هر نوع خدمت کې چې وي، چې هر خدمت کوي په هغه کې نیت د الله جل جلاله رضا ګرځو، په هغه کې نیت د مسلمان د یو انسان ژغورنه ګرځو، په هغه کې نیت هغه ګرځوي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته فرمایلي دي چې انما الاعمال بالنیات. د اعمالو ټول دارمدار چې دی دا پر نیتو باندې دی. یو عمل دی یو شخص به کوي، یو به پکې د الله په نزد اجر پیدا کوي او بل به پکې د عذاب سبب ګرځي. نو موږ او تاسو چې مسلمانان یو، الحمدلله افغانان یو، ټول باید د خپلو افغانانو د دې خپلو وروڼو په خدمت کې د الله د رضا دپاره کومو ستونزو سره مخامخ کیږو، د مشکلاتو سره مخامخ کیږو، هر څه باندې باید صبر وکړو، زغم وکړو، او ښه په مېړانه باندې، ښه په لوړ عزم او جرأت سره موږ د دې خپلو هیوادوالو خدمت وکړو. که موږ او تاسې د دې خپلو هیوادوالو خدمت ونه کړو، آیا بل څوک شته د دې چې موږ ته راشي دا خدمت وړاندې کړي؟ دا خدمات آیا موږ توقع لرو د نورو څخه چې هغوی راشي؟ نور خو د دې دپاره دي، هغه غواړي چې ته دوی ته محتاج واوسېږي، هغه غواړي چې ته هغه مصارف، هغه ګټه وټه چې ته کوې، د خپلې خولې د یوې ګولې ډوډۍ پیسې ژغوري او بیا ولاړ سې د دوی په هېواد کې دا مصرف کړي تر څو د دوی اقتصاد ته نفع ورسوي. د دوا په برخه کې هم د ډاکټرانو د معاشاتو، د نورو امتیازاتو په برخه کې هم ورڅخه استفاده وکړي او د خپل هېواد په سطحه د اقتصاد یو منبع یې وګرځوي. هېڅ توقع د هېچا څخه نشي کېدلی. زما ټولو افغانانو ته، که په داخل کې دي که په خارج کې د افغانستان، دا توصیه ده چې ګورئ، که خپله دا خپل هېواد جوړ نه کړي، که خپله په صحي برخه کې د خپلو خلکو مشکلات حل نه کړي، د دغو تکالیفو، د دغو مشکلاتو، د دغو بېعزتیو څخه یې ونه ژغوري، نور څوک نشته چې موږ تاسو سترګې ور واړو. یو حدیث شریف دی چې د ایمان هغه حصې بیان کړي دي، هغه شعبې بیان کړي دي. نو یو شعبه د ایمان، یو حصه د ایمان وایي دا ده چې د لارې څخه داسې یو څه چې هغه خلکو ته تکلیف ورکوي دا لرې کول. ګورې دا د ایمان یو حصه ده. نو که ته د انسان ژوند ژغورې، که ته د انسان
هغه دردونه او تکلیفونه او هغه زحمت چې دته رسیږي، هغه مشکل چې دته پیښ دی، هغه ورڅخه لرې کوې. که ته سړک ورته جوړوې، که ته د سفر سهولیتونه ورته برابروې، که ته یو ښه تعمیر ورته جوړوې، که ته نور د دې انسانانو د مسلمانانو د خدمت لپاره هغه خدمات او هغه څه چې دوی ضرورت ورته لري دا وړاندې کوې، دا هم د ایمان حصه ده. په دې باندې به الله جل جلاله ته مقبول ګرځي، په دې باندې به الله جل جلاله ستا هم دنیا در سمه کړي او هم آخرت. نو ډېر خوشحاله یو په دې باندې چې نن موږ هغه پرمختګونه چې موږ یې ارمان درلودی وینو په خپلو سترګو. هغه ډاکټران صاحبان چې په خارج کې دي او هلته یا په روغتونونو کې، پولیکلینیکونو کې، یا مثلا په عملیاتونو کې، یا په نور برخو کې خدمات کې، زموږ ورته دعوت دی، درخواست مو دی، غوښتنه مو ده چې راسه په خپل هیواد کې د دې خپل ولس خدمت وکړه. دا سمه خبره ده چې هلته به ستا معاش ډېر وي، دلته به ستا معاش کم. دا سمه خبره ده چې هلته به تا ته د ژوند سهولت تر دې ځای ډېر برابر وي، هلته به ته ډېر په استراحت یې، هلته به ستا د ژوند مشکلات ډېر کم وي. دا سمه خبره ده چې ته به بعضې ملاحظې لرې، خو ګوره دا یو لوی هدف دی. د خپل استراحت، د خپل معاش د ډېروالي، د خپل ښه ژوند، د خپلو بعضو ملاحظو په وجه باندې، د بعضو شکایاتو او ستونزو په وجه باندې دا ولس مه هېروه. دا ولس نن تا ته سترګې په لار دی، د دې خپل ولس خدمت وکړه. ته د دې جامعې یوه برخه یې، ته که اتل کېږې، ته به د خپل ولس په خدمت باندې اتل کېږې. که ته هر څومره ډېرې پیسې ولرې، هر څومره لوی کمالات ولرې، هر څومره ښه ذهن ولرې، هر څومره ښه ژوند ولرې، په دې باندې ته نسې اتل کېدلی، نه تا ته څوک اتل وایي. خو هغه وخت چې ته په واقعي معنا د دې ولس خدمت ته راودانګې، هغه خدمات وړاندې کړي په کومه برخه کې ته تخصص لرې، بیا به دا ولس تا ته د اتل په سترګه ګوري. موږ او تاسو چې افغانان یو، افغاني غیرت لرو، د نیکونو او پلرونو تاریخونه مو لوستي، هېڅکله هم هغوی موږ ته د بېننګۍ تاریخ نه دی پرېښی، هېڅکله هم هغوی موږ ته د سودګۍ او د استراحت تاریخ نه دی پرېښی. په سختو او مشکلو او ستونزمنو حالاتو کې خدمت کړی دی او د ځانونو څخه یې اتلان جوړ کړي دي. په هره برخه کې د خودکفایي کوشش کړی، د هغه وخت د حالاتو، د هغه وخت د تقاضا مطابق. موږ په ټولو برخو کې، په ټولو هغو مواردو کې چې زموږ عقیدې او زموږ د ملي منافعو سره ټکر ونه لري، د ټولو هیوادونو سره ښه تعامل ته آماده یو، کوو یې ورسره. موږ په دې دنیا کې د دې دنیا او د دې جهان د دې نړۍ یوه برخه یو. موږ غواړو چې د دنیا سره ژوند وکړو، زندگی وکړو، د ټولو اسلامي او ملي منافعو په نظر کې نیولو سره په متقابل احترام ولاړې اړیکې ولرو. نه غواړو چې نور افغانستان ناخوالو ته ور وګرځېږي، نه غواړو چې نور افغانان دربدر سي، نه غواړو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر سي، نه غواړو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمینه مساعده سي، نه غواړو چې بیا مو افغانان ورونه مهاجرتونو ته اړ سي. خو په دې لاره کې به کېدای شي ستونزې موجودې وي، څوک به یې درک کوي او څوک به یې نه درک کوي، خو دې ستونزو ته باید ودرېږو په داسې یو طریقه، د داسې یو میکانیزم له مخې چې نه سیخ وسوځي نه کباب. باید د دې ملت د ژغورنې هڅو ته دوام ورکړو. که یو څوک تقاضا لري
یا د ملت بعضې غوښتنې وي چې دا باید په یوه ورځ کې په 2 ورځې کې دا مشکلات حل شي. خو ځینې وختونه د ځینو مشکلاتو د حل په وجه تر هغه لوی مشکلات زیږي، تر هغه د لوی مشکلاتو سره موږ مخامخ کیږو. نو ګورئ د تل پاتې امنیت، ثبات، استحکام او د افغانستان د آینده د ژغورنې په خاطر موږ باید حوصله وکړو، موږ باید صبر وکړو، د زغم څخه کار واخلو او په ښه تدبیر د خپلو ستونزو حل ته ور وړاندې شو، تر څو خدای مه کړه داسې پیښه نه شي چې موږ د یوې ستونزې حل راولو خو پر ځای د هغې 4 او 5 نورې ستونزې وزېږو. که د چا د حق مطالبه وي، که د چا نورې مطالبې وي، امید شته چې په وخت تېرېدو سره انشاءالله ټولې مشروع غوښتنې د دې ملت، هغه حقوق چې پر حکومت یو نظام باندې خپل ملت لري، د هغوی په لاسته راوړنو کې به هڅې کېږي، کوششونه به کېږي او دا به لاسته راځي. نو الله جل جلاله دې ستاسو خدمتونه قبول کړي، الله تعالی دې ستاسو ټولې ستړیاوې قبول کړي، الله تعالی دې تاسو ته په دنیا کې هم اجر درکړي، په آخرت کې هم موږ درڅخه خوشحاله یو او موږ مو ملاتړ یو. که شپه یې او که ورځ په د خپل استطاعت او د خپل توان مطابق د ټولو امکاناتو سره ستاسو تر شا ولاړ یو، ستاسو ملاتړ کوو. په هره برخه کې چې ستاسو ضرورت وي موږ مو ملګري یو او په دغه هوډ کې به ټول ملګري یو او ټول به دا هوډ کوو، دا به عزم کوو چې دې هدف ته به په نږدې راتلونکي کې ځان رسوو، تر څو یو افغان نور مجبور نشي، تر څو د پردیو په هیوادونو کې کوڅه په کوڅه وګرځېږي، د مهاجرتونو مشکلات، ستونزې، بې عزتۍ وګالي او خپل د درد دوا هلته وګوري. باید هر څه دلته ورته برابر شي.